ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ډېرې مهمې موضوع کوو. سبا شنبه د امریکا او طالبانو ترمنځ د 22 هیوادونو د استازو په حضور کې د سولې هوکړه لاسلیک کیږي. طالبانو ته نږدې کسان وایي توافقنامه د دوحې پر وخت 2 بجې په مشهور شیراټن هوټل کې لاسلیک کیږي. صدیق صدیقي د ناټو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سبا کابل ته راځي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې یا د امریکایي چارواکي بل ولسمشر غني سره یوه ګډه اعلامیه اعلان کړي. سهیل شاهین افغان حکومت دوحې ته د یو پلاوي د استولو خبر ورکړ چې په خبره د طالبانو د مقررو غوښتنو په پایله کې به له دې ډلې سره د بین الافغاني مذاکراتو په اړه لومړني بحثونه وکړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي افغان حکومت د طالبانو د مقررو غوښتنو پر بنسټ چې د نړیوالو همکارانو له طریقه شوې وي د مقدماتي اړیکې ډله جوړه کړه تر څو له دې ډلې سره اړیکه ونیسي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین ویلي چې له افغان حکومت څخه یې داسې کومه غوښتنه نه ده کړې او له پلاوي سره به ونه ګوري. د امریکا کانګرس د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس 22 غړو په یو لیک کې له بهرنیو چارو وزارت او پینټاګون غوښتي چې له طالبانو سره د سولې هوکړه باید د پردې تر شا پټې معاملې ونه لري او باید ټول جزئیات روښانه وام شي. په لیک کې دا هم راغلي چې متحده ایالات باید یو مخ افغانستان پرې نږدي. منځ کې یو خواشینونکی خبر راخلو. تېره شپه وسلوال غله په کابل ښار کې د سیک اتباعو یوه کور ته ننوتي. د کور میرمنې وژلې او سره زر او پیسې ترې وړې دي. د وژل شوې ښځې ګاونډیان وایي چې پیښه د کابل ښار د کارت پروان په سیمه کې شوې ده. حامد کرزی پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرداری ورکړ چې افغان لوری او طالبان باید ډېر دقت وکړي چې د سولې تر عنوان لاندې د پردیو اهداف ونه اوسي. دی وایي چې د سولې په نتیجه کې باید په افغانستان کې قوي حکومت رامنځته شي. نوموړی وایي په اوس وخت کې له ټولو بدبختیو د پردیو له لاس وهنو او مطلق استعمار څخه د خلاصون یوازینۍ لار سوله ده. کرزی وایي د موازي ادارو اعلان د افغانستان لپاره خطرناک دی او د ټاکنو پایلو هیوادونو په رسمیت نه دي پیژندلې او مغشوشې اعلامیې په اړه ورکړل شوي دي. عامې روغتیا وزارت د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي په تیرو 24 ساعتونو کې چې په هرات، بغلان، غور او کابل کې د کورونا ناروغۍ مشکوکې پیښې ثبت شوې وې ټولې منفي وې. یو خبر له ایران هم راخلو. د ایران دولتي اژانس په رسمي توګه تایید کړه چې د ولسمشر روحاني مرستیاله معصومه ابتکار د کورونا پر ویروس اخته او په کرنټین حالات کې اوس تر درملنې لاندې ده. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.